دا خلک دې جومات ته د بېلابېلو کلیو او لرې پرتو سیمو نه د ډاډوالو ډول کلي ته راغلي. دوی یې ډېری قومي مشران دي او ځینې ځوانان. دوی راغلي چې د فرید او د نورولي شاه د کورنیو ترمنځ 15 کلنه بدي د خاورو د ټوپیو په ړنګېدا په تلپاتې دوستۍ بدله کړي. دا د اسلامي شریعت او قضایه وروسته عرفي چاره ده چې عام مفهوم یې نرخ بلل کیږي. د یاد شخړې منځګړي قومي مشر ولی محمد ته له دې کبله لونګۍ ورپه سر شوه چې د لانجې په هواري کې یې صادقانه هڅه کړې وه او نن یې ښکې لوري سره غاړه غاړه یې کړل. مو د الله د رضا دپاره د دوه کله کېږي چې زه کې وخته وه دواړو واک اختیار وکړلو څه چې په خاص کې انانات په نرخ کې نه په شریعت کې ولی زره دون زوی ته کېنیستلو ټول چې په خاص کې نرخ ادات وو هغې موږ پروې ته وتړلو چې د یوه مړي 12 لکه افغانۍ بېرته بیا په کلدورو بداله کړي کلدوره منځکه بداله کړل. نو دا د دواړو نه موږ زه ډېر خوشحال یم چې دغه د دواړو موږ ته واک وکړلو. په دې شخړه کې ښکېل اړخونه چې فرید کورنۍ پکې 2 او نورولي شاه کورنۍ څخه پکې 4 مړه او 4 ټپیان وو د قومي مشرانو په یاده پرېکړه رضایت څرګند کړ او په خپله تېره دښمنه یې پښیمانتیا. اوس د قومي دود او دستور له مخې موږ کېنیستو خپل منځ کې دا فیصله وکړه چې نوره نه په مرګو سرته کېږي نه په دعوو سرته کېږي نه په حکومتو سرته کېږي نه په بندیخانو سرته کېږي. کینو چې څه شوي دي یا شوي تیر یې آینده ته خدای خیر پېږي. نو موږ دا احساس وکړو چې وړه زمن دي فامیل دي رادانې باید تعلیم وکړي دې مشکلو نه څنګه نه جوړېږي څومره چې ودرېدو دوی 15 سکوله دار په دار شو تکلیفونه هم تېرې کړل غریبۍ هم تېرې کړې مشکلاتونه هم تېر کړل په آینده کې د موږ د خدای پاک د داسې مشکلو نه وساتي. د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ ولسوال او د یادې ولسوالۍ د ځوانانو شورا رئیس حبیب الله اسماعیل د لانجو د هواري په موخه د شرایطو د ایجاد او د ځوانانو رول ته په مثبت نظر ګوري او په خپل منځي شخړو کې د منځګړیتوب په پایله کې د حل برخې ته ځانونه مسؤلیت پذیره ګڼي. موږ اکثره داسې مشکلات دي دا د عرف او د نرخ د اناناتو له مخې حل کېږي. همدا قومي سپین ږیري دي مشران دي چې کله داسې واقعات رامنځته کېږي نو هغې ته دوی د حل لارې چارې لټوي. نو موږ هم د دې تایید کوو ملاتړ یې کوو. دلته د دوه کورنیو ترمنځ چې اوږدمهاله شخړه وه په دې کې تلفات ډېر زیات شوي او بناً د ځوانانو په هلو ځلو او د افغانستان د عنعناتو کلتور په اساس موږ وتوانېدلو چې د مشرانو سره په تفاهم په دې ډول پیښو کې موږ رغنده رول ولوبوو او د دې بدو پیښو ته د پای ټکی کېږدو. په دې برخه کې موږ همیشه خپل فعالیتونه ترسره کړي دي لا هم دوام لري. د یادولو ده چې ډېری قومي منازعات او لانجې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د نرخ پر اساس حل کېږي چې له دې وړاندې هم ورته خپل منځي شخړې هوارې شوي دي. هغه څه چې خلک په رسمي دولتي محاکمو کې د فساد له کبله پر غیر عادلانه پرېکړو شکونه لري.